بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی. د قرآن کریم تعریف هم واورئ ځکه موږ د قرآن طالب علمان یو. تعریف د قرآن هغه دا دی چې کوم قرآن کریم خپله بیان کړی دی هغه علمي بحثونو کې موږ نه ځو. سورة الشعراء د قرآن تعریف مونږ ته کړی دی او هغه تعریف بالکل د آیتونو نه واضح دی. زه تاسو ته پښتو کې وایم خو آیتونه صرف واورئ. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ام دې کې یو څو خبرې د قرآن تعریف او یو خبره په یو بل آیت. دا قرآن څه شی تنزیل دی، نازل کړی شوی دی د رب العالمین د طرفه. یوه خبره یاد کړه که نه، تعریف د قرآن چې دا تنزیل د رب العالمین دی. په چا نازل شوی دی؟ په زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. دویمه خبره په چا نازل شوی دی؟ په زړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. چا راوړی دی؟ نزل به الروح الامین، جبریل امین راوړی دی. او په کومه ژبه کې دی؟ بلسان عربي مبین، په ښکاره او واضحه عربي ژبه کې دی. او یو بله خبره قرآن کریم د دې کړې ده چې دا کتاب معجز کتاب دی. د معجز معنا ده عاجزه کوونکی. ډېر ټول خلک د خپل مثال راوړو نه عاجز کړي دي، څوک نشي راوړی. او دا چیلنج هم قرآن کریم کې دی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ورته ووایه که دا انسانان او پیریان ټول راجمع شي د دې دپاره چې د دې قرآن په شان بل قرآن راوړي نو نه شي راوړی اگر که د یو بل مدد ولې ونه کړي. نو ګورئ د قرآن کریم تعریف دا خلاصان دا داسې کتاب دی چې معجز دی، څوک د دې په شان راوړی نه شي. دا تنزیل د رب العالمین دی، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک نازل شوی دی. جبریل امین راوړی دی او په عربي ژبه کې دی. دا د قرآن کریم تعریف. او د دې موضوع د قرآن هغه انسان دی. واضحه خبره د دې قرآن ټوله موضوع چې دی د هغې نه ګیر چاپېره ګرځي هغه دی انسان. دی د انسان بیان کوي، څه وله ښه دي څه وله نه دي ښه، څه حرام دي څه حلال دي، څه وله ښه دي څه وله بد دي، جایز دي ولا څه ناجایز دي. دا ټول د انسان دپاره دي. نو د ټول قرآن موضوع هغه انسان دی. او د دې حکمت د نزول هدى للناس، هدایت دی د خلقو دپاره. دا خلاصه ښکاره د تفصیل نه اختصار. د دې نه پس یو بله خبره هم تاسو زده کړئ چې دا قرآن کریم مونږ لولو د مونږ هم پکې وایو چې دا سوره فاتحه ده، دا سوره بقره ده. نو دا سوره بقره په قرآن کریم کې خو دویم سورت دی، خدا په ترتیب د نزول سره 88م سورت دی. او دا سوره الناس چې د قرآن کریم 114م سورت دی، اخرنی سورت دی، خدا په ترتیب د نزول سره 20م دی یا 22م دی. همدغسې دا ټول به ویلی کېږي، د چا سره شک پیدا کېږي، سوال پیدا کېږي چې دا ترتیب د نزول ته دی چې دغه نمبر دی او په دې مصحف کې دا نمبر دی. نو چې په نزول څنګه ترتیب دی نو څنګه اقرأ باسم ربک الذي خلق په اول کې نه دی راغلی او په آخر کې چې کوم آیت دی د قرآن کریم لومړنی آیت تاسو ته یاد دی اقرأ باسم ربک الذي خلق. دا 15 آیتونه دي د سورة العلق چې په آخرنۍ سپاره کې دی. او د قرآن کریم د ټولو نه آخرنی آیت چې راغلی دی نو هغه د سوره البقره آیت نمبر 281 فرمای الله
اخرنه پیغام چې د امت ته او د بندگان ته الله ورکړی دی واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا آیت د ټول په اخر کې راغلی دی. د دینه سنه شپې وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتقال شوی دی. سوره البقره آیت نمبر 281. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. فرمایي الله ترجمه دا ده ځان بچ کئ د عذاب د هغې ورځې نه. د آخرنی پیغام دی. ځان بچ کئ د عذاب د هغې ورځې نه په کومه ورځ کې چې به تاسو الله ته واپس شئ. ثم توفى كل نفس ما كسبت. بیا به پوره بدله ورکړی شي هر چا ته څه چې ده کړي څه عمل یې چې کړی وهم لا يظلمون او دیو سره به هیڅ زیاتی ونه شي. دا اخرنی آیت دا اخرنی آیت ولې په اخر کې نه دی راغلی؟ سړی دا ویلی شي چې دا په اخر کې ولې نه دی راغلی؟ او د سورة العلق آیتونه په وړومبي کې ولې نه دي راغلي؟ ته وایې دا ترتیب د نزول دی او دا ترتیب د دې قرآن دی. نو دا تاسو زده کوئ. دا یو بنیادي او اهمه خبره ځان سره یاده کوئ. د قرآن کریم نزول په 3 قسمه باندې دی. یو نزول دی د علم الهي نه لوح محفوظ ته. نزول د علم الهي نه لوح محفوظ ته. د الله د علم نه دا قرآن را منتقل شو نازل شو په لوح محفوظ کې کېښودی شو. یو دا نزول دی. د ټولو نه مخکې دا جمع شوی هلته دی. الله قلم پیدا کو او قلم ته وی ولیکه نو څه چې را روانو دا ټول هر څه یې ولیکل. دا سوال څنګه منتقل شو څنګه ولیکلی شو دا غیر ضروري سوال دی ځکه د دې کیفیت مونږ ته اندازه نشي لګېدی. د یو شي چې مثال نه وي نظیر نه وي ستا په علم کې راتلی نشي نو د هغې تپوس هم فضول دی. همدومره خبره چې د الله د علم نه لوح محفوظ ته منتقل شو نازل شو کېښودی شو. نو هغه هم دا ترتیب و دا کوم چې زموږ سره لیکلی موجود دی.